د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت فاطمه الزهرا او د حضرت علی رضی الله عنه په مابین کې تقسیم کار کوي. ورته علی ته به د کور څخه د باندې خدمت کوي او حضرت فاطمه الزهرا ته وایي چې ته به په کور کې دننه خدمت کوي. حضرت فاطمه الزهرا چونکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور مبارکه ده او د هغې د عباداتو سره ډېر شوق دی. د حضرت علی رضی الله عنه په کور کې زندگی تیروي. د ژمي اوږدې شپې دي، یو ورځ یې 2 رکعته لمونځ د شپې وتړی. ورځ ټوله د کور په خدمت کې ده او د شپې شپه په عبادت کې ده. چې کله د شپې د 2 رکعته لمانځه نیت وتړی، چونکې د قوت زمانه ده، د ځوانۍ زمانه ده، د شوق زمانه ده، د جذبې زمانه ده. د 2 رکعته کې قرآن کریم تلاوت کوي چې سلام یې په ګرځوي د سهار سپېدې راوچاودلې. برای دعا شروع کا او دعا کې ژړا شروع کا او پر هغه ژړا یې د الله تعالی حضور ته شکوه شروع کړه. وایي الله ستا شپې څومره کوچنۍ دي، یا الله ستا شپې څومره مختصرې دي چې زما 2 رکعته نفل په هغې کې پوره کېږي نه. یا الله زما شپې زما عبادت په هغې کې پوره کېږي نه. یا الله ستا شپې زموږ دپاره څومره لنډې دي. بیا د هغې زندګي په دغه عباداتو کې د ورځې حضرت علی رضی الله عنه په مزدوري پسې وځي، ځکه د هغې کار د باندې دی. او دا مبارکه چې د کور خدمت وکړي، څاښت په وخت کې لمونځ وکړي، 2 رکعته حاجت وکړي او لاس پورته کړي. یا الله زما خاوند د بچانو په نفقه پسې تللی دی. یا الله زما خاوند ته په کار کې په روزي کې برکت ور واچوه. څومره مزه هغه کور کوي، څومره شوق او خوند په هغې کور کې چې نارینه په خپله خواري پسې تللي او زنانه په لمانځه ولاړئ، د خپل خاوند د برکت دپاره دعا کوي، د خپل خاوند د کار دپاره دعا کوي او د الله تعالی څخه د خپل خاوند په کارونو کې برکت او اساني غواړي. نو حضرت فاطمه الزهرا په دغه شکل زندگی تیروي. د خاوند په کور کې چې هر څومره مسکنت، پر هر څومره مسکنت باندې صبر کوي. د خاوند په کور کې چې هر څومره مشقتي، پر هغې مشقت باندې صبر کول. د خاوند په کور کې چې هر څومره نیستي، پر هغه نیستي باندې صبر کول. دا د بهترینې زنانې شیوه ده، دا د بهترینې زنانې عادت دی او دا د بهترینې زنانې ژوند دی. چې کله خاوند په کور کې کښېنوله، د خاوند د اجازې بغیر د کوره نه وتل. د یو زنانې خاوند په جهاد کې تللی دی. خاوند دې زنانې ته ویلي دي چې زه راځم د هغې وخته پورې د دې کور نظم سنبال که او د کوره څه به نه ځې. د زنانې چونکې فلار بیمار سو په خپل کور کې، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حال راستی. ای د الله رسوله زما خاوند خو ما ته ویلي دي چې ته په کور کې کښېنه، زما پلار ډېر بیمار دی، زه صرف د هغې د بیمار پرسۍ دپاره که یو ځل اجازه یې زه به ورسم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې کله د خاوند زړه دا غواړي چې ته زما په کور کې کښېنه، نو ښه خبره دا ده چې بس د پلار عیادت ضروري نه دی، د خاوند خبره ومنه. چې کله ورځو 2 و 3 تېرې سوې، هغه زنانې بیا حال راوسه ورته یې د الله رسوله زما د پلار آخرني شپې دي، یا به نن د دنیا سره رخصتېږي یا به سبا د دنیا سره رخصتېږي. د آخرنۍ ګړی صرف د هغې د سترګو د لیدلو دپاره یو ځل ورځم. که ما ته اجازه وي نو ما ته اجازه وکړئ چې زه د هغې د سترګو دپاره دید دپاره یې بشپړ شم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا هغه زنانې ته پیغام ورکوي، ورته یې زنانې بس چې صبر وکړي، صبر ستا دپاره ډېر خیر دی. ورځو 2 کې هغه پلار وفات سو. چې کله وفات سو، هغه زنانه 3م ځل حال راستئ، ورته یې د الله رسوله صرف د آخرنۍ دیدار دی، اوس یې د قبر له وړي 3 له وړي، زه به صرف د دې آخرني دیدار د سترګو د لیدلو دپاره ورسم. که ما ته اجازت وي، خو خاوند ویلي دي چې په کور کې کښېني. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې ښه خبره دا ده چې بس د خاوند خبره وکړه. هغه زنانې هغې د پلار بیمارۍ له نه ورله، هغې د پلار مرګ نه ورله، هغې د پلار د مرګ بعد د پلار دید له نه ورله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې د پلار جنازه وکړه، د هغې څه وروسته راغی. چې راغلی د هغې زنانې باندې زیری وکړې، زنانې ستا د صبر په خاطر زما د الله په ذات قسم، الله تعالی ستا پلار ته ټول ګناهونه ور معاف کړو. چې
چې تا صرف د خاوند پر خبره باندې صبر وکړې او د خاوند د صبر په خاطر باندې تا په کور کې کښېنستې، الله تعالی پر هغې باندې ستا د پلار ګناهونه ټول معاف کړو، الله تعالی د هغې په خاطر ستا د پلار قبر ورته جنت کړي.